په پېښور کې د ټیشو پیپرو په کمپنۍ کې چې اور لګېدلی نو تقریبا د 22 غنټو نه اور لګېدلی دی، هغه نه مړ کېږي ملګرو. ډېر زیات مکمل طور باندې چې په اربونو روپو تاوان یې وشو. دغه کس چې کم کس کمپنۍ د بل طرف ته ټول پاکستان چې دی نو غټ نقصان پاکستان ته ورسېدو، بلکې دا ټول پاکستان چې دی نو غټ نقصان ورسېد. یوازې خیبر پښتونخوا ته نقصان ورسېد، بلکې ټول پاکستان ته ډېر غټ نقصان ورسېد. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د پېښور کې چې دی نو د ټیشو پیپر کمپنۍ کې اور لګېدل چې پای کې ټیشو پیپر یې جوړېږي او دا پیمپرې پکې جوړېږي، نور څه څیزونه پکې هم جوړېږي ملګرو. هغه نه پس چې نو پای کې اور لګېدلی دی. څه وجې نه لګېدلی ملګرو؟ د سرکټ د وجې نه اور لګېدلی دی او اور تاسو ته پته ده ټیشو پیپر چې دی نو ډېر زر سوځي، نو په هغه کې چې دی نو مکمل طور باندې چې دی نو ډېر ټیشو پیپر یې وسوځولی، په اربونو روپو تاوان یې وشو. د هغه نه پس چې دی نو 11 22 چې دی نو هغه کسان هم دي، تقریبا 200 کسان 11 22 والا هم دي، هغه کوشش کوي چې دا اور چې دی نو موږ مړ کړو، دا ختم کړو. د هغه نه پس چې دی نو 54 ګاډي ورته غټ غټ ګاډي ورته ولاړ دي که نه، هغه کوشش کوي چې دا اور چې دی موږ مړ کړو، خو اور چې دی نو حقه شان دی تقریبا د 22 غنټو نه چې دی نو اور حقه شان دی بلیږي ملګرو. د هغه تقریبا چې دی د پېښور کم خلک چې نو کوشش کوي د اور چې دا مړ شي. بل طرف ته یو کس ویل چې موږ په اور باندې قابو نه ده کړې، خو د هغه نه پس چې موږ کوشش کوو چې محدود دی، اور هم یې محدود کړی دی ملګرو. نور هم د پېښور ته نور ګاډي چې دي نو هغه هم راغوښتلي دي، نور ګاډو ته ویل دي 11 22 ګاډو ته چې تاسو راشئ که نه، ځکه چې موږ دا اور مړ کړو چې دې کس دا نقصان لږ کم وشي ملګرو. د هغه نه پس چې دی یو باباجي وایي که نه، وایي چې د 14 غنټو نه زما زه یم او زما 3 زامن دي چې موږ لګیا یو، کوشش کوو چې دا اور مړ کړو که نه، چې دې کس ته لږ د نقصان نه لږ ډېر نقصان نه نور بچ شي، ځکه چې نقصان یې خو هم شوی، په اربونو باندې تاوان شوی دی، ټول پاکستان تاوان شوی دی. بیا چې د خیبر پښتونخوا نه حالات مکمل طور باندې بل شان دي، یار په اور باندې خلک چې نو قابو د پېښور چې کم خلک دی کوشش کوي که نه چې دا اور مړ شي. د یو کس تپوس وکړي که نه، وایي چې تاسو دا کم کوشش کوئ که نه، تاسو له 10 روپۍ درکوئ، وایي چې موږ له 10 روپۍ نه راکوئ، موږ د خدمت ورکوو، موږ فرض دی، موږ مسلمانان یو، موږ کوشش کوو چې دې کس چې دا کومه تاوان شوی دی نور د دې تاوان ونه شي. نو اوس پته نه لګي، اوس هم اور چې دی نو هغه چالو دی، لا اور کمپنۍ چې دی نو مکمل طور باندې تباهۍ طرف ته روانه ده. په اربونو باندې تاوان یې وشو، د ټیشو پیپرو کومه کمپنۍ چې وه نو مکمل طور باندې تباه شو ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده پرون د یو سرکټ د وجې نه چې دی نو اور لګېدلی دی، د هغه نه پس چې دی نو اور پکې اوس چې دی نو مکمل طور باندې روان دی، اور اوس هم بلیږي. دغه نه پس یو کس ویلی دی چې سرکټ چې کم ځای دی نو موږ مکمل طور باندې هغه اور من ختم کړی چې کم سرکټ نه دا لګېدلی و، نو هغه مکمل من ختم کړی دی. اوس نوي څه کېږي انشاءالله مخکې بل نور معلومات هم راوړو. په پېښور کې دا پرون دا اور لګېدلی او تقریبا 22 غنټې وشوې دی اور چې مکمل طور باندې اوس هم دا اور لګېدلی دی او د اوسه پورې پې چا قابو ونه کړله.